د پاکستاني چارواکي سپین سترګي او د افغانانو په زخمونو مالګه شیندل. حکومتي ادارو ته د محیط یوسف ورتګ څه معنا لري؟ آیا افغانستان اشغال شوی؟ دا چې د نجیب ننګیال او عصمت قانع ترڅنګ نورو څه ویلي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان ته په سفر کې د پاکستان ملي امنیت سلاکار د مخابراتو وزارت، اطلاع ادارې او قانونو وزارت څخه لیدنه کړې چې هیوادوالو د سخت خبرګونونو سره مخ شوي. عصمت قانع لیکلي و خدای مو کور له پریمانه نفقې څخه پور مامور کړه، د داره مجانین لیونیانو ولاکه داسې وکړي، د حبیب نالۍ پوډریان په قسم دی که دا کار وکړي. و سر ناخلاصه مخلوقه، د یو هیواد د ملي امنیت د مشاور یې د بل هیواد د مخابراتي اړیکو له تخنیکی ادارې سره سه. د ملي امنیت د مشاور مقام سیاسي مقام دی او د مخابراتو د وزارت وزیر هم سیاسي مقام دی. که د بیگانه ملک د ملي امنیت مشاور له افغانستان سره د سیاسي تعامل لپاره لیوالوي او ستاسې له مخابراتي سکتور سره تخنیکی همکاري کوي، خو د وزارت په سطح خبرې ورسره وکړئ. اطلاع هغه اداره ده چې تشکیلات یې باید د استخباراتو په څیر محرمیت ولري. ستاسې نه خپله معامله زده ده، نه د بل خبرې ته غوږ نیسئ. د خدای روی ته وګورئ، لږ په خود شئ. محیط یوسف د افغانستان په وزارتونو کې جلسې خپله رهبري کوي. اشغال تور وي که سپین، بیا د ملي امنیت د سلاکار یې له مخابراتو وزارت سره سه. خالد یوسفزي لیکلي د اطلاع او د پاکستان د امنیت ملي مشاوریت سره خپلو کیسه یوه فوجي غنم نه راپرېږدي مګر د انټرنیټ لاین درته ارزانوي. د پاکستاني استخباراتو او اطلاع ترمنځ کومه اړیکه شته پرته له دې چې نور به هره مکالمه هغوی اوري؟ اشغال نور څنګه وي؟ د طالبانو یو پخوانی ملاتړ جلال امرخیل لیکلي د پاکستاني ملي امنیت اداره او د افغانستان له اطلاع ادارې لیدنه د دې واضح پیغام دا دی چې ستاسې کلاسیک ژوند یعنی ملایت زموږ په کنټرول کې و، خو اوس مو ماډرن او ډیجیټلي ژوند هم زموږ تر کنټرول لاندې راغلی دی. اوس که موږ خپلو میندو خویندو سره په ټلیفون غږیږو هم پنجاب به یې اوري. رنګ لیال لیکلي د اطلاع په اداره کې د پاکستان د استخباراتو مشر څه کوي، چا بللی، ولې تللی دی، هلته یې تګ دا څرګند پیغام لري چې ستاسې مکالمې به څارل کیږي. قسم په ذوالجلال چې د یو هیواد د استخباراتو مشر داسې یوې ادارې ته تلل خاص د بادار او غلام اړیکه روښانوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.